د طالبانو لخوا د بشري حقوقو کمیسیون لغوه کېدل د نړیوالو غبرګونونه. سلامونه مو هرکلی کوم. اروپایي ټولنه د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدل د طالبانو تېروتنه بولي. د طالبانو حکومت له لوري د بشري حقوقو کمیسیون په ګډون د څو نورو دولتي بنسټونو لغوه کېدو ته اروپایي ټولنې او جرمني غبرګون ښودلی او هغوی د طالبانو یوه تېروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکولاس د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې پر خپل دغه کار افغانستان کې د کلیدي بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقوقو او سولې په برخه کې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی نیکولسن زیاته کړې چې تر لسیزو نښتو جګړو وروسته دغه ټول بنسټونه په افغانستان کې یوه اړتیا ده. د طالبانو حکومت چارواکو تېره ورځ وویل چې افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون یو غیر ضروري بنسټ او په همدې خاطر یې منحل کړ. طالبانو د دې ترڅنګ د ملي امنیت شورا تشکیلات پر اساسي قانون د نظارت کمیسیون د افغانستان د ملي شورا دارالانشا مصالحې عالي شورا تشکیلات هم منحل کړل. طالبانو حکومت د ویاند مرستیال سمیع الله مانګانی وایي چې د بشري حقوقو په اړوند فعالیتونو پر مخ وړلو لپاره د قضایي قوې اړوند نور بنسټونه حضور لري.